السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو، دی ورځې په سر کې به سړی اعوذ بالله بسم الله الحمدلله شریفه درې وارې قل والله شریفه په سر او پای کې درود شریف دا به یو وارې دی ورځې یایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ټولو انبیاو ته، شهیدانو ته، د امت بزرګانو ته او عامو مسلمانانو ته، هغه مردگان چې په قبرو کې په عذاب یو هغه به یادوي، دعاګوی نه لري هغه به یادوي، او خپل مور و پلار، استادان، قریبان او هغه مسلمان چې له ده سره احسان کړی او ډیره ضروري دا د هغه مسلمان یادوي چې هغه ته سړي ضرر رسولی ورته خدای چې ما چاته ضرر او تکلیف او غیبت او بهتان رسولی، الله تعالی دې ختم ثوابونه یو غوته ورسوي. او چې په هر عیدرت یې هم دغه اعوذ بالله بسم الله الحمدلله قل والله شریف درود شریف یا یاسته او دغه ته د ما درته ویل دغه مسلمانانو او اولیاءو ته ثواب وربخیه ولې اړه نه غواړي بس په دا تک کې لاس پورته کېدا نه غواړي عیدرت کې بس روان یاست له ځان سره وایي که تر عیدرت تېر سي هم پروا نه لري، دا بیخي ډېر ثواب لري، ډېر غټ احسان ده. بیا چې موږ مړه سو بل مسلمان به داسې دعا راته کړي ان شاء الله. السلام علیکم.